سلامونه ونیکي هیله دوستانو راځي چې نن د لیټ فنکشن په اړه باندې د ځانګړتیاوې زده کړو او دا په خپلو فارمولو کې وکړو ترڅو کارونه مو چټک شي، ځای کم ونیسي او لا کارونه مو اسانه شي. نو د همدې دپاره زه راځم دغه فنکشن دلته نن کاروم او تاسو به زده کړئ. لومړی خو تاسو وګورئ چې دلته د هر کس د 3 میاشتو فروشات دي او دلته هم اوسط دی. دلته ما چې کوم فنکشن کارولی دی یا فارمولا کارولی ده په دې کې ما ایوریج څو ځله تکرار کړی دی. هر ځل چې زه غواړم چې طبقه بندي کمه ای بي سي باندې وویشم نو ما ایوریج ورته هغه فارمول د سره لیکلی بیا مې ورته کارولی او که چېرته زه راشم دلته په لیټ فنکشن ته په لیټ فنکشن کې زه یوازې یو ځل ورته دا ایوریج فنکشن معرفي کوم چې دا ایوریج د کم خانو دی او بیا مې دلته ورته یوازې د هغې هغه ایکس لیکلی دی یعنې د هغې نوم لیکلی دی ویریبل نوم. نور مې خپل شرایط ورته لیکلي دي چې یعنې که 10,000 څخه جګ وي یا برابر وي هغې ته A او که د هغې نه او که د 20,000 څخه جګ وي یا برابر وي هغې ته B او داسې د هغې نه ښکته ته C ولیکه. نو راځئ چې همدغه زده کړو. که چېرته تاسو په اوریج او په دې فنکشن باندې لا هم صحیح نه پوهېږئ یا اف باندې نو بیا تاسو کولی شئ زما کورس دی د 0 څخه تر پرمختللي پورې د اکسل کورس دی په هغې کې داخله وکړئ، یو ځل فیس ورکړئ او دایمي ورته لاسرسی ولرئ او د خپلو شرایطو مطابق ورته مخته ولاړ شئ. لږ وایه ډېر وایه په کم وخت کې وایه چېرته وایه دا ستا پورې اړه لري. نو زه څه کوم دغه فنکشن مکمل پاکوم زه به بیا دا وکاروم. دلته ګورئ په فارمولا بار کې زه درته لیکم لیټ فنکشن اوس چې د نیم دی یعنې د ویریبل نوم ولیکه. نو زه فرض مثال ایکس لیکم یا ای لیکم یا هر څه چې وي او دا به ورته معرفي کړم چې دا دی چې دا ایکس. زه به ورته وایم چې دا ایوریج دی او دا د کوم خانو ایوریج دی خانې به هم ورته مشخص کړم چې دغه د 3 میاشتو اوسط دی ایوریج یعنې اوسط. بیا به ورته ولیکم کاما. اوس کالکولیشن یعنې دغه محاسبه ترسره کړه چې څه شی وکړي. نو راځه اف زه دغه فنکشن کاروم او ورته یم که چېرته ایکس یعنې اوسط چې وي لوی وي یا هم برابر وي د 10,000 نو ته به درجه ا ورکړې. بیا کاما او که چېرته ایکس یعنې دا لوی وي یا برابر وي د 20,000 نو هغې ته ولیکه په ډبل کوټیشن کې بي ډبل کوټیشن کې ځکه چې دا سټرینګ دی. او بیا به راځم که چېرته د 10,000 یا د 20,000 څخه ښکته وي نو هغې ته سی ولیکه نو ډبل کوټیشن سی. نو بیا پرنتیسونه به ستا کوم او انټر وهم. نو تاسو دلته اوس وګورئ چې که زه دا لاندې دا فارمول راکاږم نتیجه به سمه وي لکه دا. تاسو وګورئ چې یو خو که چېرته مونږ ځینې وخت کې د فارمولو دپاره یو بل کالم هم جوړو چې هغه ایوریج وي دلته یې راوباسو. نو یو خو دا دی چې د دې هېڅ اړتیا نشته دا به ډیلیټ کړو. بل دا دی اوس تاسو وګورئ چې که چېرته دغه د اوریج په ځای باندې یو بل غټ فنکشن وي مثلا ایکس لوکاپي یا بل او دا ډیټا په زرګونو باندې وي نو دا بلا وخت نیسي. او که چېرته تاسو لیټ فنکشن ور باندې وکاروئ که بیا نو په زرګونو په لکونو په میلیونو باندې هم وي نو ستاسو فنکشن به تیز وي او وخت به کم نیسي. تاسو دغه ډول فنکشنونه چې زده کوئ زه باوري یم چې تاسو څه ډول سیسټم وغواړئ په اکسل کې زده کولی شئ. لایک او شیر مو هېر نه شي. ښې چارې.